پنجشنبه د جولای 2 په نتنز کې چې د ایران مهمه اټومي بټۍ ده د یوې پیښې ریپورټونه ورکړل شوه. ساعت اولیه پخش کردن که مواد رادیواکتیو سملاسي د ایران حکومت وویل چې اور بل شوی و. خو وروسته بیا وویل دا کار په لوی لاس ترسره شوی و او سخت تاوان یې اړولی. په تیرو 3 اونیو کې دا لومړۍ پیښه نه ده. د جون پر 24 له تهران د باندې په خوجیر کې چې د بلستیک یا منځواټنه توغندیو د تیلو زیرمه ده یوه چاودنه وسوه. په همدې ورځ د شیراز په اټومي برېښنا کوټ کې اور بل شوی و چې په سیمه کې یې برېښنا پرې کړې وه او 2 ورځې وروسته بله چاودنه وسوه، دا ځل د اهواز په اټومي بټۍ کې. ډیری د ایران پر اوږدمهاله دښمن اسرائیلو شکمن دي چې کیدای سي د نتنز د برید تر شا وي. خو د اسرائیلو یو وزیر ټینګار وکړ هر هغه څه چې په ایران کې پیښیږي حتمي نه ده چې د اسرائیلو سره دې اړه ولري. ایران پراخ اټومي پروګرام لري چې د هیواد په ګڼو سیمو کې ځای پر ځای شوی. تر ټولو مهم یې نتنز د اصفهان په شمال کې دی چې د ایران مرکزی سیمه ده. دا د ایران تر ټولو لویه د یورانیمو د غني کولو فابریکه ده. تیر کال د امریکا د بندیزونو په وړاندې ایران د پرمختللو ماشینونو شمیر چې دلته کار ځینې اخیستل کیږي 2 برابره کړ. دغه عکس د جولای 2 برید وړاندې دغه ځای ښکاره کوي. باور کیږي دغه لویه ودانۍ هغه ځای دی چې دغه ماشینونه پکښې جوړېدله او دلته تر برید وروسته حالات لیدلی سي چې ډیر بد زیانمن شوی. کارپوهان وایي دا به اټومي پروګرام وځنډوي تر هغو چې دغه جوړښت بیا رغیږي او یا یې پر ځای بل جوړیږي. که دوی د تورن کس په پیژندلو وتوانیږي او ډاډه شي چې څوک دی لکه اسرائیل چې هغه مهال ما هم دا فکر وکړ نو هر مهال چې وي ایران به غچ اخلي او دغسې کوم برید به کوي. پر ایران د امریکا بندیزونه پر همدې لګېدلي و چې د دوی اټومي پرمختګ ودروي. همدې کار د ایرانیانو ژوند ستونزمن کړی او اوس بیا همدا مخکش پروګرام تر برید لاندې سو. تر هغو چې زه د امریکا ولسمشر یم ایران به هیڅ وخت اجازه ونه مومي چې اټومي وسله ولري. ایران وایي له ډونالډ ټرمپ سره خبرې نه کوي ځکه نو د دې هیواد لپاره د امریکا د ټاکنو پایله چې په نومبر کې ترسره کیږي مهمه ده. برید په سیمه کې مخ په ډیرېدو ترنګلې حالت ښکاره کوي. دمګړی هر یو دې ته حق پاته دی چې د ایران مذهبي مشر به څه ډول غبرګون وښیي.